یو بزرگ ته یو نوجوان الک راغی ورته وی قربان تاسو چې وایي د ګناه نظام ساتي ګناهونه پرېږدئ د نظر حفاظت کوي او تاسو چې وایي پردو زنانو ته مه ګورئ وی قربان زه خو نوجوان الک یم او دا خو ماته ډېره ګرانه ده او داسې خو زه نشم کولی زه څنګه د ګناه نه ځان وساتم دا بزرګ ورته وایي چې د دې نه د بچ کېدو طریقه درته ښیم خو په یو شرط باندې په دې شرط باندې چې د دې فلانی بازار نه هغې طرف ته زما یو دوست دی زما یو ملګری دی پیاله کې پی در کوم او دا پی هغه ته ورسوم وی قربان ټیک ده پی در کوم خو که چېرې د دې پیو نه یو څاڅکي یوه قطره هم درته نه توی شوه نو دویم کس در سره لیږمه دا دویم کس به د بیا په ډک بازار کې د خلکو په مخ کې باندې وخي په سپېړو باندې نو خلکو ته به ذلیله شي او رسوا به شي وی قربان ټیک ده پیالې والا ښه ډکه که د پیو چې دا هغه فلاني زما ملګري ته ورسوه او دویم کس یې ورسره کړو چې د ده نه یو څاڅکي تویېږي په ډک بازار کې به دې وهي دې نوجوان دا پیالې ډېر په احتیاط سره نیولې ده او پیالې ته ګوري بل خوا نه ګوري اوس د ده په زړه کې دا ویره ده که چېرې د دې نه یو څاڅکي م توی شو نو دا دویم کس چې راسره دی دی به مې په ډک بازار کې د خلکو په مخ کې ووایي خلکو ته به ذلیله شم رسوا به شم نو ده پیالې ډېر په احتیاط سره نیولې او د هغې بزرګ هغه دوست او هغه ملګري ته دا پیالې ورسوله واپس چې راغی دا بزرګ دې تپوس کوي چې پیالې دې ورسوله قربان ومې رسوله پی خو درنه نه دي توی شوي نه جي نه دي توی شوي وایي ښه دا راته ووایه ته چې نن په دې بازار تېرېدې دا پی تا وړل نو نن دې څومره ښځو ته وکتل په بازار کې قربان زما سره خو په زړه کې دا ویره وه دویم کس را سره تا ملګري کړی که چېرې د دې پیو نه یو څاڅکې هم توی شو نو په ډک بازار کې به یې په سپېړو اخې قربان زما په زړه کې دا ویره وه چې هسې نه پی رانه توی شي او دې مې په ډک بازار کې ووهي خلکو ته به ذلیله شم رسوا به شم نو وایي پیالې مې ډېر په احتیاط سره ورسوله دا بزرګ ورته وایي چې ګوره کله چې د انسان په زړه کې د الله تعالی خوف او د الله تعالی ویره پرته نو بیا انسان په اسانه باندې د ګناه نه ځان ساتلی شي دا خو ستا په زړه کې د انسان یره پرته وه د انسان یره وه پکې چې دی به مې ووهي خلکو ته به ذلیله شم خو کله چې د الله تعالی یره په زړه کې راشي نو بیا انسان په اسانه باندې ګناه نه ځان ساتي